بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو او لیدونکو، هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. بیا هم د اووم ټولګي د تجربو لړۍ دوام لري. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو چې موږ او تاسو دغه لړۍ 14مې تجربې ته د اووم صنف را رسولې ده، خو یېره دې نه وي چې همدغه تجربې تاسو ته د افغان اکاډمي او د کندهار مرکزي ساینس لخوا ترتیبیږي، تر څو تاسو د نظري زده کړو ترڅنګ په عملي زده کړو هم اساسي پوه شئ. نو راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې تجربه چې ده موضوع یې د اکسیجن تعامل د فلزونو سره، چې اکسیجن په څه ډول سره د فلزونو سره تعامل کوي. هدف یې د اکسیجن تعامل د میسو سره، مشخصا د میسو سره اکسیجن څنګه تعامل کوي، دا به تاسو په نننۍ تجربه کې په عملي توګه ووینئ. خو ګرانو زده کوونکو او لیدونکو، د همدې تجربې د پاره چې کوم سامان او توکي په کاریږي موږ تاسو یادونه ځینې کوو. لومړی د تودوخې سرچینه ده چې تاسو یې وینئ، همدا د تودوخې سرچینه ده چې وروسته همدا په کاریږي، او همداسې پایریکس ټیسټ ټیوب دی چې ورڅخه کار اخیسته کیږي، پایریکس د اور ضد ټیسټ ټیوب. همداسې کاچوغه ده چې د موادو د راخیستلو په کار ورڅخه استفاده کیږي. ګیره ده د فایې سره چې زموږ تاسو وروسته ټیسټ ټیوب کې بندوو، او سکاره دي، خپله سکاره چې د کاربون کار ځینې اخلو، او همداسې هاون دی چې وروسته یې په هاون کې ښه سره میکس کوو، او همداسې فلزي سیفایه ده چې دغه تاسو یې وینئ، او میس خپله دا لږ د میسو براده ده چې ورڅخه استفاده کوو، او تبخیري لوښی دی چې همدغه هم د موادو د تبخیر لپاره یو لوښی دی. همدغه هغه سامان او توکي وه. نننۍ تجربه ګرانو زده کوونکو د فلز تعامل چې هغه د فلزاتو له جملې څخه میس دي د اکسیجن سره په څه شان سره تعامل کوي، همدغه په عملي توګه موږ تاسو وینو. د فلزاتو تعامل په مجموع کې د میسو، همدا د میسو یو کیمیاوي فعالیت هم دی چې دوی د اکسیجن سره تعامل کوي او په نتیجه کې د میسو اکساید جوړوي. نو لومړی موږ تاسو راځو همدغه تجربه نو مخکې یو ځلې دا معادله حلوو. که چیرې ستاسو پام دی، کله چې په لومړي ځل موږ راځو میس په یو تبخیري لوښي کې اچوو، اکسیجن حرارت ورکو، دی سوځي. عموما هر شی چې سوځل کیږي اکسیجن په آزاده هوا کې موجود دی. هر شی چې سوځل کیږي د اکسیجن په شتون کې ګرانو زده کوونکو او لیدونکو سوځل کیږي. که اکسیجن نه وي دا میس ور نه اخلي، همداسې سوځل کیږي نه. نو ځکه او اکسیجن بیا ګاز دی، داسې مواد نه دي چې موږ عملا د میسو سره یو ځای کوو. بس د هوا کې اکسیجن شتون لري، او هر شی چې سوځي د اکسیجن په شتون کې سوځي. بالاخره د میسو اکساید جوړوي چې کاپریس اکساید په نامه د میسو یو اکساید کاپریک اکساید جوړوي. که چیرې همدغه کاپریک اکساید بیرته دوم ځلې بیا راخلو، د کاربون سره تعامل ورکوو چې بالاخره بیرته میس جلا کیږي او کاربون ډای اکساید هم لاسته راځي. معادله که چیرې فرق ولري بیا موږ کولی شو د توازن پر اساس سره توازن هم کو، چې مثال دلته یو میس دی، هلته هم یو میس دی، کولی شو یو اکسیجن دی، هلته دوه دی، دلته دوه ورکړو تر څو معادله توازن سي. په دې سره میس دوه سو، اکسیجن هم دوه سو. تاسو کولی شئ چې دلته میسو ته دوه ورکړئ، همدا معادله توازن یا هم برابره سو. لوړه معادله هم کولی شئ چې توازن کې یو میس دوه اکسیجن، دلته یو اکسیجن دی، دلته کولی شئ دوه ورکړئ، په دې سره میس هم دوه سو، اکسیجن هم دوه سو، دلته هم کولی شئ چې دوه ورکړئ. خو زموږ تاسو نننۍ تجربه دا ده، لومړی میسو ته د اکسیجن سره تعامل ورکوو، یو میسو اکساید جوړوو، وروسته همدغه د میسو اکساید ته د کاربون سره تعامل ورکوو چې بالاخره بیرته میس او کاربون ډای اکساید لاسته راځي، چې په دې کې په اصل کې دغه اولني تعامل ته د اکسیدیشن تعامل په نوم هم یادیږي، ځکه د اکسیجن وصل کول. لومړی به ګرانو زده کوونکو د 4 یا 15 ګرامه په اندازه میس راخلو، همدا د میسو براده ده. موږ تاسو چې چیرې وزن کو 4 یا 15 ګرامه په اندازه میس تلو، دا د میسو براده تلو. تقریبا 4 یا ګرامه همدا د میسو براده ده. دا لومړی په تبخیري لوښي کې اچوو،
ګرانو زده کوونکو او لیدونکو کله چې په تبخیري لوښي کې دا واچول تاسو وینئ د میسو د برادې رنګ چې دی سور رقم دی همدا پر د ګیسو پر منبع یا د حرارت پر منبع ایږدو تر څو حرارت ورکو. کله چې حرارت ورکو د حرارت په ورکولو سره میس د اکسیجن سره تعامل کوي او په نتیجه کې د میسو اکساید جوړوي. همداسو ګرانو زده کوونکو او لیدونکو لومړی موږ تاسو راولاړ سو 4-5 ګرامه په اندازه د میسو براده مو په تبخیري لوښي کې واچول او د حرارت په منبع مو کښېښول. ګرانو زده کوونکو همدغه میسو ته تر هغه وخته حرارت ورکوو چې دوی په یو تور رنګه شین بخونه لمبه رنګه تور معلومیږي خو داسې شنه لمبه کوي په داسې رنګ سره تر هغه مهاله دوی خپل شکل ته لږ تغییر ورکوي نو بالاخره همدغه د میسو اکساید دی. یعنی میس ته مو حرارت ورکړي په هوا کې د هوا د اکسیجن په شتون کې دوی سوځي د میسو اکساید جوړوي چې همدغه لوښي کې چې کوم اکساید موجود دی همدغه تاسو څه پوهیږئ چې دا اکساید جوړ شوی دی رنګ یې تورې خو لمبه داسې شنه بخونه لمبه کوي. همدغه ګرانو زده کوونکو او لیدونکو تاسو وینئ رنګ یې یو څه تور شنه لمبه کوونکی غوندې دی نو په دې سره دا معلومیږي چې همدا میس د اکسیجن سره تعامل وکړي او بالاخره د میسو یو اکساید جوړ شو. نو ګرانو زده کوونکو او لیدونکو کله چې موږ تاسو میسو ته حرارت ورکړي د اکسیجن په شتون کې وسوځل سو او بالاخره د میسو اکساید جوړ شو همدا یو تعامل تر سره شوی دی. موږ تاسو څه پوهیږو چې دغه د میسو اکساید جوړ شوی تقریبا تور رنګه وي تور وي خو یو څه شین بخونه لمبه کوي همدغه د میسو اکساید دی. وروسته حرارت بندوو ګرانو زده کوونکو کله چې مو حرارت بند کړئ د حرارت د بندولو نه وروسته د یو وخت لپاره همدا ایږدو چې لږ سور سي او تر څنګ یې لږ اندازه کله چې همدغه د میسو اکساید د سړېدو په وخت کې موږ لږ سکاره هم راخلو او دا میده کوو یعنی دا دوم تعامل تر سره کوو. په یو څه اندازه سکاره راخلو ګرانو زده کوونکو کله چې مو لومړۍ معادله تاسو وینئ میسو د اکسیجن سره تعامل وکړي دغه تور شین بخونه لمبه چې کوي د میسو اکساید جوړ شو په دغه تبخیري لوښي کې. اوس همدغه د میسو اکساید بیرته راخلو یعنی یو ځلې فلز د اکسیجن سره تعامل وکړي فلزي اکساید جوړ شو. اوس همدا فلزي اکساید بیرته د کاربون سره تعامل ورکوو. کله چې د کاربون سره تعامل ورکو سکاره خپله یو کاربون دی کله چې د کاربون سره تعامل ورکو بیرته میس او کاربون ډای اکساید جوړیږي. لومړی به یوه اندازه سکاره راواخلئ او دغه هاون کې به میده کړئ تر څو دوی ښه میده سي. ګرانو زده کوونکو تاسو کاربون یو عنصر دی چې البته غیر فلز دی په درو حالتو پیدا کیږي د سکرو په شکل د ګرافیټ په شکل دا د پنسل په څوکو کې او د الماس په شکل خو یو هم کاربون د سکرو په شکل پیدا کیږي. کله چې مو سکاره ښه میده کړه ګرانو زده کوونکو هماغه د میسو اکساید ورسره ګډوو. همدغه کاربون ښه میده سو ګرانو زده کوونکو وروسته هغه د میسو اکساید چې په تبخیري لوښي کې تشکیل شوی دی بیرته د ده سره یو ځای کوو او یو مخلوط جوړوو. همدا سکاره سوله همداسې مخلوط جوړوو. تبخیري لوښي لا ګرم دی نو کله چې مو ګرانو زده کوونکو او لیدونکو سکاره هم میده کړله ښه او وروسته هماغه د میسو اکساید را اخلو د همدې سره میکس کوو.
کله چې مو د میسو اکساید له همدې سره میکس کړئ همدغه د میسو اکساید ګرانو زده کوونکو کله چې مو سکاره میده کړله بیا مو هغه د میسو اکساید راواخیستی د همدا سکارو سره مو مخلوط کړئ اوس دغه مخلوط بیا راخلو همداسې ټیسټ ټیوب ته یې وراچوو او حرارت ورکوو دوم تعامل ترسره کیږي هغه دوم تعامل تاسو وینئ همداسې ګرانو زده کوونکو موږ تاسو کله چې د سکاره و د میسو اکساید سره ګډ کړي همدا دوم تعامل ترسره کیږي چې د میسو اکساید د کاربن سره تعامل کوي او بالاخره بیرته میس او کاربن ډای اکساید لاسته راځي نو راځو همدغه یو اور ضد ټیسټ ټیوب راخلو همدغه سکاره همدا مخلوط وراچوو چې دا مخلوط د دوو شیانو دی هم سکاره دی او هم د میسو اکساید دی ګرانو زده کوونکو او لیدونکو کله چې مو همدا مخلوط سره ګډ کړئ بالاخره یې همدا ګیره کې بندوو تاسو وینئ مخلوط کې تور رنګ مواد دي خو کله چې حرارت ورکو همدا شان اضافه دي ګرانو زده کوونکو دا به ایسته کو نو راځو ګرانو زده کوونکو کله چې مو د میسو اکساید او د کاربن میده کې هم سره مخلوط مو کړله اوس حرارت ورکو تر څو دوی تعامل وکړي همدغه تعامل نه وروسته ګرانو زده کوونکو کله چې دا تعامل کوي یعنی کاربن د میسو د اکساید سره تعامل کوي کاربن د میسو د اکساید سره تعامل کوي بالاخره میس او کاربن ډای اکساید لاسته راځي تاسو به وینئ چې کاربن ډای اکساید به ازادیږي او پاته مخلوط به بیرته د میسو یو ډول رنګ اخلي یعنی د میسو رقمه رنګ به بیرته اختیاروي مخکې تاسو وینئ چې په دې کې هیڅ ډول رنګ نه معلومیږي د میسو اما کله چې کاربن د میسو د اکساید سره تعامل وکړي بالاخره میس لاسته راځي او کاربن ډای اکساید چې تاسو وینئ همداسې ازادیږي یعنی لومړی تعامل مو په تبخیري لوښي کې ترسره کوي ګرانو زده کوونکو او لیدونکو تبخیري لوښي کې چې مو کله ترسره کوي د میسو اکساید جوړ سو هغه تور رنګه ماده مو دوم ځلې د کاربن سره یو ځای کړل چې بالاخره میس لاسته راځي او کاربن ډای اکساید ایسته کیږي په دغه ټیوب کې ګرانو زده کوونکو که تاسو وینئ تور رنګه ماده ده خو وروسته به تاسو ووینئ چې دا د میسو رنګ ځان ته اختیاروي نو د دې څه دا معلومیږي چې بیرته کاربن د میسو د اکساید سره تعامل وکړي او کاربن ډای اکساید آزاد سو او پاته برخه یې بیرته میس تشکیلیږي ګرانو زده کوونکو او لیدونکو د حرارت د ورکولو نه وروسته تاسو آیس وینئ په ټیسټ ټیوب کې چې بیرته میس خپل رنګ لاسته راوړي د دې څه دا معلومیږي چې دا دوم تعامل هم سرته ورسېدی دوم تعامل موږ څه پوهېږو چې سرته ورسېدی
مخکې که ستاسو په یاد د میسو اکساید چې تشکیل سو هغه تور شین بخونه رنګ درلودی. کله چې مو د کاربون سره میکس کړئ ام د دغه میکس کېدو څخه خو بیخي تور سو چې ګر سره په ټیوب کې تاسو مخکې ورته پام و چې نه معلومېدی ټول تور رنګ و. خو کله چې مو ټیوب ته دوم وارې حرارت ورکړئ د میسو اکساید د کاربون سره تعامل وکړي چې خپله په ټیسټ ټیوب کې که تاسو وینئ میس د میسو ځکه میس وایو چې میس بیرته خپل هغه اولنی رنګ لاسته راوړي او کاربون ډای اکساید د ګاز په شکل د ټیسټ ټیوب څخه خارج سو. نو ګرانو زده کوونکو او لیدونکو زموږ ستاسو د نن ورځې تجربه هم همداسې دوې معادلې وې. لومړۍ معادله دا وه چې فلز یعنی میس د اکسیجن سره یو ځای سو د میسو اکساید یې جوړ کړي. تاسو په تفخیري لوښ کې ولیدل چې تور شین بخونه رنګ یې درلودی هماغه د میسو اکساید مو بیا راواخیستی د کاربون د سکرو سره مو یو ځای کړي چې بالاخره بیرته میس ای تاسو ټیسټ ټیوب کې وینئ بیرته میس او کاربون ډای اکساید چې د ګاز په شکل آزاد سو. همدا زموږ تاسو د نن ورځې تجربه وه ګرانو زده کوونکو. تر بیا چې حاضریږو ښه وخت ولرئ.